فاطمه کور کې د منډه کړه د مدرسې خبره ده د مجاهد خبره ده د دای خبره ده د طالب خبره ده کبھی گھر کے ایک کونے میں کبھی گھر کے دوسرے کونے میں ربا د خوراک سو ګورم چې مل مستیاو کم چې بستر ګورم بالغ توشک ګورم چې بازار کې قیمت لګي چې سمیلونو شو فاطمه را منډه کړه سلمانا زما صبر فاطمه د سر نه لپټه را غونډه کړه د حیا لپټه د عزت لپټه د ناموس لپټه هغه لپټه فاطمه وی هغه لپټه چې خپل بابا جان علی په نکاح کې ورکړم دا لپټه زما بابا جان محمد رسول الله ما ته پسر کړ خو چې د مدرسې د طالب خبره راغله خپل لپټه راوچته کړه د رشوت مال نه د سود مال نه د سنگل شه د ډبل شه د انډر پلې مال نه لپټه راغونډه کړه سلمانا صبر وکا ها ما په چترال کې ختم بخاری په موقع باندې طالباتو دا او طالباتو او دلته د تجوید د طالباتو ته وایم نن به د مدرسې باجی د مدرسې معلمه تاسو د چادر پوشي کوي تاسو له لپټه درکې خو خبرې د مدرسې د پر د فاطمه لپټه د کور نه بار راوتی د فاطمه لپټه د کور نه بار راوتی فاطمه لپټه ورزوله دا زما ذاتی لپټه ده د رشوت د سود مال نه دی لپټه واخله هغه بهر په چوک کې یو دکاندار دی مذهبا يهودي دی شمعون دا غنوم دی زما د لپټه باور کې بدل کې به وربشي راوړي زه به وربشي واغږم زه به داغه نه روټه پخه کم مدرسې د طالبانو مې مستیاب وکم سلمان پارسی په سر لپټه کې خو دا خپل 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 بچو روان دي ربا دا مجاهدین دا دایان ربا دا طالبان در باندې دومره ګران دي چې د پیغمبر د نیازبین لور لپټه د فاطمه لپټه مدرسې لپاره بازار تراله د فاطمه لپټه د مدرسې لپاره دکان تراله غریب نیولیو غریب چوک تورسه شمعون وې دکان کې ناشته هغه ته واقع بیان کړه په غریب انداز کې هغه وې زه د تورات عالم زه د زبور عالم ما مخکینه کتابونه کې دا مسله کتلې وه چې کوم نبی آخر زمان وي داغه د حقانیت داغه د ختم نبوت داغه د صداقت علامت به دای د لور لپټه به دین د پاره مسجد د پاره مدرسې د پاره خانقاه د پاره مجاهد د پاره دای د پاره طالب د پاره کور نه بار راوځي علم کې دا خبره د پخوانه وه مشاهدتاً د سترګو وړاندې دا خبر راغله طالب ته په حق فاطمه په حق ده حسنین کریمین د پیغمبر یاران په حق دي پیغمبر په حق اسلام په حق عقیده او نظر په حق دا سکه دا لپټه دا چاره وړي دا لپټه واپس یوسه يهودي غیرت کی پختونه ته ځان ته مسلمان وې ته د مدرسې مخالفت کې ته ځان ته مسلمان وې ته د عالم مخالفت کې طالب مخالفت کې دا لپټه واپس یوسه او دا وربشي واخله زه د مدرسې د طالبانو مېلمستیا وکړم زه ځم چې د نبی خدمت کې حاضر شم لاړ حاضر شي کلمې وي مسلمان ما انوار محمد یقین ډاکټر صاحب ته هارت اٹیک وشو زه د ډاکټر صاحب خادم ډاکټر شیر علي شاه المدني استاد العلماء استاد المجاهدین ما ته ډاکټر صاحب ما ته د زړه دوره ده زما په ځای ته لاړ شه زرالم انواري محمدیت هغه کال باندې 95 کسان هغه انواري محمد کې د شیخ اسرائیل صاحب مدرسه کې شیخ اسرائیل صاحب د 400 دي د کم ځای دي 400 دي رحمه الله مزاج کې سختی وا خو مینم پکې ډیره وا سو او دا دیوبندیان او اهل سنت د مینې محبت نه ډک دي ته ګوره مفتی ګوهر شاه صاحب ته ګوره ټوله مینه ده ټوله مینه ده بار دومره خوږ دومره ښایسته دومره پوست دومره نرم او دومره نوراني به دا شامټونګان به وي بهرحال هغه ځای کې ما دا خبره وکړه نن که جامع ازهر په نظر راځي تا ته نن که تا ته دارالعلوم دیوبند سهارنپور په نظر راځي جامعه عثمانیه د زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب مدرسه جامعه نعمانیه جامعه عثمانیه دارالعلوم جامعه حنفیه جامعه ربانیه دارالعلوم کراچۍ دارالعلوم شیرګل دارالعلوم گجرات خیر المدارس احسن المدارس دا تمام مدارس چې تا ته په نظر راځي دا هغه لپټې د قربانۍ د وجې څه قربانۍ د وجې وایي څه قربانۍ د وجې